د مشکلاتو د ختمولو دپاره یا ارحم الراحمین وظیفه تاسو د نن نه راونیسئ. هر قسم رکاوټونه د ستاسو وي الله جل جلاله به هغه تمام رکاوټونه ختم کړي. هر قسم مشکلات د ستاسو وي هغه تمام مشکلات به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. خصوصا د پریشانۍ د ختمولو دپاره دا وظیفه یا ارحم الراحمین یو ډیره زبردسته وظیفه ده. تاسو ته چې هر قسمه پریشانی را پیښه شوې وي نو بالکل تاسو د هغې پریشانو د ختمولو دپاره، د مشکلاتو د ختمولو دپاره، د بندو لارو چارو ازادولو دپاره دا یا ارحم الراحمین وظیفه دا تاسو د نن نه راونیسئ. انشاءالله داسې رموز، داسې اسرار او داسې برکات به سي کې چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي. ډېر زیات وظایف مونږ کړي دي، ډېر زیات اعمال هم کړي دي، دعاګانې هم کړي دي، پریشانۍ زمونږ لا تر اوسه پورې نه دي ختمې شوې. مشکلات زمونږ ته هغه ډېر زیات مشکلات راغلي دي، ډېر زیات مشکلات دي. مشکلات یکی بعد دیګرې یو مشکل لا ختم شوی نه چې د هغې د پاسه بل راغلی وي، بل مشکل لا ختم شوی نه چې د هغې د پاسه بل راغلی وي. او بعضې خلک دومره تنګ ته نه راشي د مشکلاتو نه چې هغوی راته وایي لکه بل ورځ دغه سره یو ملګري سره روان وم، د هغوی پکې دا خبره هم وکړه دومره سخت مشکلاتو کې ګیر یم چې خپل ځان وجلو ته تیار یم، خودکشۍ ته تیار یم. دغه رونه هغوی ته پکار دي چې هغوی د صبر استقامت نه کار اخلي او دا وظیفه یې شروع کړي. خو زه به دغه رونو ته یو نصیحت خو وکړم چې الله جل جلاله خپله په قرآن مجید کې فرمایي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف او الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ولنبلونکم بشیء من الخوف وی موږ به ضرور د ستاسو امتحان کو. الله جل شانه فرمایي کله به تاسو باندې ير راولو. والجوع کله کله به موږ په تاسو باندې لوږه راولو، د لوږې امتحان په تاسو باندې کوو. ونقص من الاموال کله کله به داسې وکړو چې د ستاسو مالونه به موږ خلاق کو، ستاسو جایداد به موږ ضایع کو، ستاسو جایداد به موږ خلاق کو. او کله کله به داسې امتحان په تاسو وکړو چې والانفس ستاسو نه به نفسونه واخلو، ستا نه به زوی واخلم، ستا نه به پلار والم، د چا نه لور، د چا نه دغه رنګې مور پلار واخلم وغیره، او دا چې کوم دی د چا نه بچي واخلم. دا چې دی امتحانات الله جل شانه فرمایي وی دا زه په خپلو بندګانو باندې راولم. لیکن د آیات په آخر کې الله جل جلاله فرمایي چې دا خبرې مې وکړې نو دې سره یوه خوشخبري هم وره وبشر الصابرین. بیا صبر کوونکي خلکه هغه کسان چې په دې امتحاناتو په دې مشکلاتو کې هغوی صبر کوي، استقامت اختیاروي، نو الله جل شانه خپله فرمایي وبشر الصابرین چې زیری ورکړه هغې کسانو ته چې کوم کسان په دې امتحاناتو کې په دې کې هغوی چې کوم دی صبر کوي. دا زیری ورته څه ورکړه؟ زیری ورته ورکړه د جنت. نو که تاسو په دې امتحاناتو په دې مشکلاتو کې صبر کوئ نو د دې صبر بدله به تاته الله جل جلاله جنت درکوي. خو دغه رنګ فیصلې قطعا مه کوئ چې د خپل ځان خودکشۍ کولو ته تیار یمه، ولې د دې ګناه نه تاسو چېرته خبر یې. د بخاري شریف دا صحیح حدیث دی، مسلم شریف کې، ترمذي شریف کې، ابن ماجه وغیره کې په دې کې راغلی دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم انسان چې خپل ځان په خپله قتل کړلو، لکه مثلا یو کس دی خپل ځان په زهرو باندې قتل کړلو، زهر یې وڅښلو، خپل ځان یې مړ کړلو، د قیامت په ورځ باندې به د دې انسان په دې لاس کې زهر وي او دی به دا زهر څکي، په دې باندې ورته الله جل شانه عذاب ورکوي. یو انسان به خپل ځان په اوسپنې باندې وخلی وي، لکه مثلا په چړې باندې چاقو باندې خپل ځان وخلی، په توره باندې دغه اوسپنه چاړه توره وغیره یا چې کوم دی چاقو وغیره دا به د دې انسان په لاس کې د قیامت په ورځ باندې او دی به په دې باندې د خپل ځان وخي هم په دې باندې به دته عذاب ورکولی شي. یو انسان خپل ځان ویستو نو دا به په قبر کې هم دغسې عذاب ورته ورکولی کېږي
په آخرت کې او په جهنم کې به هم ورته بیا همدغسې عذاب ورکول کېږي چې تا ولې په ځان باندې جلدي وکړله او دا عذاب په دې وجه باندې ورکول کېږي چې تا جلدي ولې وکړله زما فیصلې ته د انتظار ولې ونه کړلو. نو محترمو که کله حالات رالو په هغې کې موږ استقامت نه کار اخلو د صبر نه به کار اخلو په خپل ځان باندې به جلبازي نه کوي او داسې کس الله جل شانه چرته خوم چې کوم دی هغه معاف کوي نه کم کس چې خپل ځان په خپله باندې چې کوم دی ووژني د دې کس هغه مغفرت هم نه کېږي. نو بهر کې د داسې خطرناکو حرکاتو نه خپل ځان ساتئ. نن درته دا وظیفه ښیمه د دې تمامو وظایفو بالکل هغه نچوړ د سم لکه په یو روایت کې راځي چې کله بنده هغه داسې ووایي یا ارحم الراحمین نو یو ملائکه ورته آواز کې ای بنده وایه څه غواړې د الله رحمت د ستا طرف ته متوجه دی سوال کوه څه ته نه غواړې نو د چغو سورو فریادونو اسویلو پوکو د دې په ځای باندې موږ له پکار دی چې دا وظیفه راونیسو یا ارحم الراحمین وظیفه وکړه تمام مشکلات پریشانۍ هر څه به دې ختم شي او الله جل شانه به دې ټولې بندې لارې چارې روانې کړي. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره اسانه طریقه ده که ځان له ختم رانیسې نو بیا روزانه 15,000 کرته په یو ځای کې به کښېنې که په شریکه باندې دې ختم کې او که ځان لیکې نو یو وخت به مقرر کې روزانه پابندۍ سره به 15,000 کرته یا ارحم الراحمین داسې به وي دا هر که غلط وي داسې وي یا ارحم الراحمین خو دا غلط دی بلکې داسې ټیک دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دغه رنګ ټیک دی. نو دې له به یو وخت تاسو مقرر کړئ او په هغه مقرر وخت کې به تاسو 15,000 کرته دا وظیفه کوئ انشاءالله تمام مشکلات به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. او که یو انسان په دغه طریقې سره نشي کولی دا طریقه چاته ګرانه وي نو بیا هغه له پکار دی چې په هر حالت کې د هغه په خولې باندې دا وظیفه شروع وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لیکن د دې سره دوی له پکار دی چې دا 15 واړه وخته منځ ورسره مکمل پابندۍ سره کوي او د دې وظیفې سره استغفار هم په کثرت سره وي. لکه مثلا تا نیمه ورځ دا وظیفه وکړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نو نیمه ورځ بیا چې کوم دی استغفار ویا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اكو چاله دا ورزي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نو دا د ټوله بهترینه دغه ده. نو ان شاء الله چې په لږ ورځو کې دننه چې څومره سخت نه سخت مشکلات ولې نه نو الله جل شانه به هغه تمام مشکلات د ستاسو ختم کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بالکل یې تاسو کولی شئ تاسو ته د دې مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه پیدا شوی شي.